داعش. اسلامی خلافت که د امریکا اجرتی قاتلان. د حق او باطل معرکه به ورځ تر قیامت روانوي. دا وخت د باطل پر رأس کې د اسلامی خلافت په نوم پر اسلامی تاریخ تور داغ د داعش وسلواله ډله ده. د داعش فیزیکی ظهور په سوریه او عراق کې وشو. دوی هلته له مذهبي او ټولنیزو اختلافونو ګټه واخیسته او په منځني ختیځ کې ریښې خپرې شوې. کلاب النار. امریکا چې کله د اسلام پر وړاندې په مستقیمه مقابله کې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه کړه، بالاخره د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې اچولو لپاره داعش یا د اسلامي خلافت د اعاده دعواداران رامنځته او تقویه کړل. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا د داعش ټول مالی امکانات واشنگټن برابروي، حتی په سختو حالاتو کې د محاصرې له میدان څخه وباسي. داعش په افغانستان کې داعش په 2015 میلادي کال کې په ننګرهار ولایت کې ظهور وکړ. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د اسلامي امارت او اشغالګرو ترمنځ د جګړې اوج و. داعش په ننګرهار کې د وحشتونو سیلاب راوست. علماء کرام، مجاهدین، ځوانان، ماشومان او ښځې شهیدانول. پیغلې په زور خپلو قاتلانو ته کینولې او مهم شخصیتونه زندان ته اچول. د دغه فتنهګرو اساسي موخه د اسلام بدنامي وه. دا هغه وخت و چې پر هر سټیج به هغه جمهوریت چې د ټولې کفري نړۍ ملاتړ هم ورسره و د بشپړ امنیت او درواغجن ملي حفاظت ډنډورې غږولې، مګر په اصل حقیقت کې د امریکایانو دغه حساسه پروژه د جمهوریت او اشغالګرو په کیمپونو کې صیقل کېده. هغه وخت د خلاصون یوازینی لوری چې په هغه وخت کې د افغانانو سترګې ور واوښتې اسلامي امارت و. هماغه و چې اسلامي امارت ته د امریکا پلس ناټو او کابل ادارې پر وړاندې د جهاد سربیره د دغه لویې فتنې د له منځه وړلو مسؤلیت هم ور پر غاړه شو. د ولسي جرګې د وکیل ظاهر قدیر په وینا زه نن د دې ځای نه اعلان کوم او منګه ولس ته ویلي دي دومره یو چی لرو که دا تیاره کرایي تیاروي بل واره کېناسته ویولئ دې داعش ته دا داشکې دا زیکویکې دا اشتادودوګان دا د اسمانه ورته راغورځېږي که څوک یې ورته ورکوي. امریکایانو د داعش او اسلامي امارت په جګړه کې د اسلامي امارت مجاهدین بمبارول او داعش یې له محاصروي حلقې ایستل، حتی په امریکایي الوتکو کې به انتقالېدل او بشپړ خارجي ملاتړ یې درلود. خو کلاب النار په افغانستان کې ولې ورپایېدل؟ د امریکایي ځواکونو په شتون کې د امریکا له بشپړ مالي ځواک او ملاتړ څخه برخمن داعش په افغانستان کې د تمې خلاف هیڅ ځای ونه موند. ابو بکر البغدادي ممکن ډیر دلایل ولري، خو څو اساسي عوامل یې دا دي. لومړی، داعش پردی پدیده وه. افغان ولس ډیر ژر حقیقت وموند، ځکه خو یې د ولس په منځ کې هیڅ ځای ونه موند. دویم، اسلامي امارت په سختو شرایطو کې د دریو اړخونو اشغالګرو، کابل ادارې او داعش پر وړاندې جهاد ته د پیاوړې اسلامي عقیدې پر اساس دوام ورکړ. دریم، د افغانانو مذهبي او قومي وحدت بل هغه لوی لامل و چې داعش په افغانستان کې د خپرېدو او پاتېدو وخت ونه موند. باید کوشش کنیم هر کدام ما با همکاری یک و دیگر مشترک وطن خود را بسازیم. څلورم، د فتنهګرو پر وړاندې د اسلامي امارت نظامی تجربه بل هغه لوی لامل و چې په هر ډول مالی امکاناتو سمبال داعش د اسلامي امارت د مجاهدینو په کمو امکاناتو له منځه لاړل. البته داعش یوه مبتذله افراطي ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د اسلام مبارک دین د بدنامولو او اختلافونو رامنځته کولو لپاره جوړه شوې ده. له افغانستان څخه د داعش په محوه کولو کې د اسلامي امارت په میړانه ټوله نړۍ قانع ده.
اسلامي امارت د دوی بېلارې سرلاري لارې ته برابر کړل او د دوی په لار کول د اسلامي امارت یوه بله تاریخي کارنامه شوه. دا مهال داعش د سیمې په ځینو هیوادونو کې شته او هلته د قراردادي فعالیتونو لپاره ساتل کیږي. دوی د نړۍ په هر کونج کې د فتنو ویښولو او اسلامي امت بدنامولو لپاره د امریکا اجرتي قاتلان دي. مګر ټول افغان ولس په دې مطمئن او باوري دی چې د اسلامي امارت په شتون کې به هیڅ کله سر راپورته کولو ته پرې نه ښودل شي.